سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ وئ. دوستانو بیا زموږ ویډیو د فیسبوک لپاره کې مخکې ما تاسو ته یو ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ویډیو دې دلته به زه تاسو ته وښیم. هم نه وي کتلې حتما یې وګورئ. هغه صرف د فیسبوک لپاره کې وه چې ما جوړه کړې وه، چې څنګه تاسو کولی شئ د فیسبوک یو پیج نه تاسو کولی شئ مثلا مالي ګټه واخلئ. نو زه اوس تاسو ته ښیم دوستانو. هغه ویډیو دی دغه دا نه دی سوکئ، دا یو ویډیو دی، لاندې کمنټ کې ما هغه هم ورته ایښی دی، یوټیوب کې هم شته دی او په هغه کې هم شته دی. ښه دوستانو، اوس راځو تاسو ته ما ویلي وو چې زما یو پیج دی هغه کنټري اویلیبل نه دی، دا چې اویلیبل نه و، دا خو لکه پی ایف جي تکنیک چینل دی، خو اول پیج چې دی هغه کنټري اویلیبل نه و. تاسو ته ما ویلي وو چې هغه په افغانستان کې لکه چېرته ده. هغه پیج درته ښیم، هغه دا دی چې اوس یې کنټري اویلیبل دی. دا څه چې سیستم ورسره وکړو، د دې صرف منیټایزیشن نه ده اویلیبل. دې باره کې هم زه یو ویډیو درته جوړوم چې دا به انشاءالله په آینده کې راروانه کړي. دې نه بعد یو ویډیو درته جوړوم. دې نور هر څه پوره دي، منټونه، فالوور، کنټري اویلیبل، صرف منیټایزیشن یې آن نه دی. دا به هم زه انشاءالله تاسو په دې باره کې ویډیو جوړوم. اوس راځو دوستانو، تاسو ته ما ویلي وو چې تاسو څنګه کولی شئ، مثال د کوم ملک نه کولی شئ، تاسو په کومه ژبه کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ. کته که راشئ دوستانو، دلته به راشئ. دې کې تاسو ګورئ څلور اپشن یې درکوي، صحیح دی. اول دی مثلا منیټایزیشن باره کې د سټارټ منیټایزیشن چې ما کړی زما سور دی، دا یو دا چې دی دا منیټایزیشن کولی شئ د دې نه کریکټ کې ان کې د سټانډارډ باندې چې کلیک وکړئ دا رقم تاسو ځئ ډایرکټ دې هغه فورمول ته. دا ډېره غټه اوږده هغه لري، دا بیا ټول ولولئ او دې باره کې بیا کولی شئ تاسو هغه جوړ کړئ. ښه اوس موږ دې ته نه ځو، موږ خبره له بل شي سره دی. زه اوس تاسو ته ښیم مثال په طور دا یو که تاسو وینئ 1 منټ نه نیول، دلته لیکلي چې دا 1 منټ ویډیو چې دی په هغه باندې هغه نه راځي، اعلانات نه راځي، باید 3 منټه ویډیو وي. که 3 منټو نه کاته وي په هغه باندې اعلانات نشي راتلی. او ستاسو باید په 80 ورځو کې دلته لیکلي 80 ورځو کې 10,000 ګنټې واچ ټایم یعنې کتل شوي وي، یعنې په 2 میاشتو کې تاسو 10,000 ټایمه باید کتلی وي. که چېرته مثلا ستاسو کال وتی په هغه باندې میاشت یا ډېر وخت وتی، هغه نه حسابېږي. په یو وارې چې تاسو په 2 میاشتو کې 10,000 ګنټې ټایم پرې کړی هغه حسابېږي، هغه علامت بیا شنه راځي. هغه کوم علامت شنه راځي هغه زه اوس تاسو ته ښیم. زه دا خپل چینل راوړم، دا یو بیا پوره راځي. که ستاسو 3 منټه مثلا دلته لیکلي وینې 80 ورځو کې که تاسو 10,000 منټه ګنټې پوره کړي وي دا رقم شنه علامه راځي، سور نه راځي. لکه زه تاسو یو بل وښیم سور دی، دا وګورئ مثلا د دې سور دی، دې پوره شوی نه دی. مثال که دا وګورئ د دې هم سور دی، پوره شوی نه دی. او که هغه وګورئ وینئ دا پوره شوی دی، دا پوره شوی. دا رقم په 80 ورځو کې باید تاسو 10,000 ګنټې ټایم واچ ټایم ولرئ، یعنې کتونکي باید ولرئ. د کتلو ټیم یا ستاسو ویډیوګانې 10,000 ګنټې کتل شوي دي. ښه، دلته بل دی دوستانو فالوور. دا فالوور دی که تاسو وینئ 10,000 فالوور باید ستاسو پوره وي. 10,000 فالوور چې تاسو پوره وي ستاسو په دې شکل باندې دا رقم که دلته تاسو وینئ دا رقم 10,000 فالوور چې تاسو راشي دا علامت شنه راځي، یعنې دلته لیکلي 100 په 100 ستاسو هغه پوره دی، فالوور پوره دی. او کنټري اویلیبل چې کوم کل کې تاسو هغه زه اوس وښیم. اوس راځو دوستانو دې ته که تاسو راشئ کنټري لانګویج اویلیبل. ښه، دلته که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ داسې یو صفحه درته کولاویږي. دلته تاسو لیکلي چې تاسو په کومه ژبه په 2019 کې دا اپډیټ شوی دی، مثلا په کومه ژبه او په کوم ملک کې تاسو کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ. لکه تاسو اعلانات پې آن کړئ. دې چې دی مثلا لانګویج دی، مثال عربي ژبه دی،
چې دا اسیایي ژبه ده. بنګلادیش دی مثال، نور انګلیش دی، فرانس دی، جرمني ده، هندیا دی، هندیا هم اسیایي ژبه شوه، ایټالیا ده، اندونیسیا دی، کورین دی او مالي دی. همداسې څو ژبې دي چې دا تقریبا شپږ اته نهه ژبې به وي. دومره ژبو باندې تاسو کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ. په پښتو باندې کېږي، یو خبره چې ټایټل یې تاسو په انګلیسي ولیکئ. اوس راځو کنټري او لیول ته. مثلا څومره ملکو کې دا کار کوي. مثلا که دلته تاسو وینئ، تاسو که په هر ملک کې اروپایي ملکو کې کار کوي، مثلا د ارجنټینیا ده، مثلا آسټریا دی، بنګلادیش دی، بلجیم دی، بیلاوي ده، که څه ده، برازیل دی، کاناډا ده. خو ټول ملکونه یې دلته لیکلي دي چې په اسیا کې یو انډیا دی او زما خیال نور هم څو ملکونه دي. بنګلادیش دلته مې ورکړي دي، سعودي عرب دی، فلیپین دی او بل کوم ملک دی، نور زما خیال اسیایي دومره ملکونه نشته کې. په دا ملکونه دي. په دې ملکو کې که تاسو وایئ، تاسو کولی شئ په پیج باندې خپل اعلانات آن کړئ او کولی شئ هغه خپل مالي ګټه ترې لاسته کړئ. په یو شرط چې تاسو فالوور پروي، منټایزیشن آن شي او ټیم منټونه هم پروي. ښه دوستانو، زه اوس راځم بېرته هلته. دلته دوستانو که تاسو تاسو ته ما ویلي وو چې زما یو پیج دی، مثلا دا پیج و د دې کنټري اویلیبل نه و چې ما ته سبسکرایب هم ډېر دي، مثلا فالوور یې 1000 اوښتي دي، خو دا کنټري اویلیبل نه و. دې سره ما څه طریقه وکړه، دې سره زه لاړم، د پیج نه مې جي پي ایس چینج کړ. کله چې پیج نه جي پي ایس چینج کړي نو ستاسو کنټري اویلیبل کېږي. فرض که تاسو مثلا په افغانستان یا نورو اسیایي ملکو کې هلته کنټري ستاسو اویلیبل نه وي، تاسو داسې کار کولی شئ چې په خارج کې خپل څوک دوست انډیوال ولرئ، هغه ته ووایه چې مثلا خپل ځان سره اډمین کړي او هغه د خپل پیج هغه دې بدل کړي، مثلا جي پي ایس بدل کړي چې کوم ملک کې اوسېږي دغه ملک جي پي ایس ورکړي نو کنټري اویلیبل کېږي. او د منټایزیشن باره کې به انشاءالله یوه بله ویډیو جوړوم چې د څنګه کولی شئ منټایزیشن آن کړئ. نو د پیج باره کې چې دا پیج څنګه کولی شئ هغه کړئ، جي پي ایس آن کړئ، او د منټایزیشن باره کې به انشاءالله په آینده کې ویډیوګانې زه جوړوم. دا ویډیو او بله ویډیو حتما سره وګورئ دوستانو. او بس دومره. الله دې وکړي چې ویډیو خوښه شي او که خوښ وي نور دوستانو سره هم شیر کړئ. چې ډېر دوستان پیجونه لري نو کولی شئ تاسو کومک سره وکړئ او دا ویډیو ولېږئ یا شیر کړئ دوستانو سره چې کولی شي خپل پیج نه خدای او مالي ګټه هم ولري. دوستانو کوم سوال او پوښتنه لرئ حتما لاندې کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ وخت جواب درکوو. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم. او بله ویډیو چې د دوستانو تاسو کولی شئ دا ویډیو دی، ټایټل یې مې لیکلی دی، او په یوټیوب کې کولی شئ که تاسو یوټیوب لرئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. زه درته وښیم په یوټیوب کې هم زموږ ډېرې ویډیوګانې دي، کولی شئ د یوټیوب نه زموږ ویډیوګانې وګورئ. ویډیو دلته هم شته. او دوستانو بس همدومره. که سوال پوښتنه ضرورت حتما لاندې کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله زه به وخت سره جواب درکوم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.